بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو درسي ویډیوګانو کې موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو په اړه پیل کړی و. د کاربوهایدریټونو ډلبندي مو ولوستله او د هغې له ډلې مو مونوسکرایډونه او ډایسکرایډونه په تیرو درسي ویډیوګانو کې ولوستل. په دې درسي ویډیو کې به موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو یوه بله ډله چې د اولیګوساکرایډونو په نامه باندې یادیږي هغه وپیژنو. مخکې له دې چې موږ د هغې معرفي یا د هغې پیژندنې ته راشو، راځي دغه انځور ته خپله توجه کوو. که چیرې موږ دغه انځور په نظر کې ونیسو، وینو چې په دغه انځور کې څو دانې مونوسکرایډونه یو له بله سره یو ځای دي. مونوسکرایډونه مو وپیژندل او همدارنګه ډایسکرایډونه مو هم وپیژندل. ومو ویل که چیرې دوه مونوسکرایډونه یو له بله سره یو ځای وي، دا ډایسکرایډونه په نامه باندې یادیږي چې د هغې ډولونه او د رابطې ډول یې هغه مو په تیره درسي ویډیو کې وپیژنده. ولې که چیرې موږ دغه انځور ته بیا هم توجه وکړو، وینو چې موږ په دغه انځور کې څو کاربوهایدریټونه یا مونوسکرایډونه یو له بله سره یو ځای دي په مختلفو اشکالو. یو تعداد یې هغه دی چې هغه په دې شکل باندې دی، بیا له دې څخه یو بله شاخه بیلیږي او بیا داسې یو خط ډوله جوړښت ځان ته نیسي. نو که چیرې موږ دغه انځور په ذهن کې ونیسو، موږ وایو اولیګوساکرایډونه دا هماغه کاربوهایدریټونه دي چې دوی مونوسکرایډونو څخه تشکیل شوي دي، د مونوسکرایډونو څخه جوړ شوي دي، ولې مشخصا د هغوی تعداد معلوم دی. یعنی که چیرې موږ اولیګوساکرایډونه پیژنو، هغه معرفي کوو، موږ وایو که چیرې له 3 تر 10 دانو مونوسکرایډونه یو له بله سره یو ځای سي، دغه جوړښت یا دغه کاربوهایدریټونه موږ د اولیګوساکرایډونو په نامه باندې یادوو. که چیرې یوازې یو مونوسکرایډ وي، موږ دا د مونوسکرایډ په نامه باندې یادوو. که چیرې 2 مونوسکرایډونه یو له بله سره یو ځای کېږي، دلته ورسره نور نه وي، دغه رابطه له منځه تللې وي یا دا رابطه موجوده نه وي، یوازې همدغه جوړښت وي، دغه جوړښت یا دغه مرکب موږ او تاسې د ډایسکرایډونو په نامه باندې یاد کړلو، هغه مو وپیژنده. ولې که چیرې دغه انځور ته متوجه شو، وینو 1 2 3 4 5 6 دانې مونوسکرایډونه دي. که چیرې 3 مونوسکرایډونه یو ځای وي، 4 مونوسکرایډونه یو ځای وي، 5 مونوسکرایډونه یو ځای وي، او یا تر 10 پورې چې 10 دانې مونوسکرایډونه یو له بله سره یو ځای وي، دغه جوړښت یا دغه ډله د کاربوهایدریټونو هغه د اولیګوساکرایډونو په نامه باندې یادیږي. له 3 تر 10 مونوسکرایډونه. که چیرې له 3 کمیږي، هغه ډایسکرایډ او مونوسکرایډ دي چې 2 او 1 دی. که چیرې له 10 څخه ډیریږي، بیا دغه کاربوهایدریټونه د پولیسکرایډونو په نامه باندې یادیږي چې موږ په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې ورباندې بحث لرو. یو څه چې باید د اولیګوساکرایډونو په اړه پوه شو، هغه دا دی چې ډایسکرایډونه موږ ولوستل، هغه خوراکي ارزښت لري، مثلا بوره ده یا د شیدو قند دی. همدارنګه مونوسکرایډونه هغه هم د انرژۍ د تولید لپاره مثلا ګلوکوز دی یا فرکټوز دی چې په مختلفو حجراتو کې بیا توپیر کوي. هغوی په خوراکي ارزښت هم لري او زموږ او تاسې په وضعیت کې هغه د انرژۍ د تولید لپاره په مصرف رسېدلی سي. ولې یو څه چې باید په هغې باندې پوه شو، اولیګوساکرایډونه ډېری هغه زموږ او تاسې په وضعیت کې هغه په هضم باندې نه رسېږي، یعنې هغه مونوسکرایډونو ته نه ټوټه کېږي او بالاخره تر څو د مونوسکرایډ څخه زموږ او تاسې په وضعیت کې ګټه واخیستل شي. هغه څه چې اولیګوساکرایډونه زموږ او ستاسې په وضعیت کې دنده مخته وړي، هغه اولیګوساکرایډونه د جوړښتیزه دنده مخته وړي، یا دا ده چې د پیژندنې دنده مخته وړي چې په راتلونکي سلایډ کې موږ ورباندې بحث کوو. ولې په دې باندې باید پوه شو چې ډېری اولیګوساکرایډونه یا اکثره یې هغه په هضم باندې نه رسېږي، یعنې خوراکي ارزښت زموږ لپاره نه لري. د هغوی جوړښت یا د هغوی موجودیت په دې شکل باندې دی چې په داخل د وضعیت کې چون وضعیت زموږ او ستاسې هغه د حجرو څخه جوړ شوی دی، نو او همدارنګه
زموږ او تاسې وضعیت مختلف ډوله پروټینونه لري. مثلا په حجروي غشا کې مختلف پروټینونه دي، یا ځینې افراز شوي یا آزاد شوي پروټینونه، مثلا انټي باډیانې دي، یا همدارنګه هغه فیکټرونه چې هغه د وینې په لخته کېدو کې یا کاګولیشن کې برخه اخلي، یا ځینې پیپټایډي هورمونونه. دا ټول هغه څه دي چې دوی پروټینونه دي یا پروټیني جوړښت لري، او اولیګو ساکرایډونه د دغه جوړښتونو لپاره یا د دغه پروټینونو لپاره یو مهمه دنده مخته وړي. دوی له دغه پروټینونو سره یوځای کېږي. مثلا که چیرې موږ او تاسې دغه یو حجروي غشا په نظر کې ونیسو، وینو چې د دوه طبقو فاسفولیپیډ څخه تشکیل شوی ده. په مابین کې د هغې پروټینونه دي، دا د پروټینونو معنا ورکوي. البته په انځور کې د حجروي غشا کې چې کوم پروټینونه موجود دي، یا مثلا دا هم کولای شي یو تعداد پروټینونه وي، هغه پروټینونه چې هغه د حجروي غشا په جوړښت کې خپله موجود دي. نو اولیګو ساکرایډونه هغه د همدغه پروټینونو سره چې د حجروي غشا کې مثلا دلته موږ واضح وینو، کېدای شي دا یو چینل وي، یا کېدلی شي دا یو آخذه یا ریسپټر وي په حجروي غشا کې، له دوی سره په ځانګړي جوړښت په ځانګړو رابطو سره اولیګو ساکرایډونه یو ځای کېږي. موږ وویل اولیګو ساکرایډونه هضمېږي نه، زموږ ستاسو په وضعیت کې هغه په هضم باندې نه رسېږي، بلکې هغه نورې دندې مخته وړي. یوه دنده دا ده چې هغه د مختلفو پروټینونو سره هغه پروټینونه چې هغه په حجروي غشا کې دي، مثلا چینل دی، مثلا یو آخذه ده، یو ریسپټر دی، یا نور پروټینونه چې زموږ ستاسو په وضعیت کې دي، لکه انټي باډیانې دي، مختلف پیپټایډي هورمونونه دي، له هغوی سره یو ځای کېږي. او یو ځای کېدنه یې هم په داسې شکل باندې ده چې په ځینې حالاتو کې د سیرین او تریونین چې یو امینو اسید، دواړه مختلف امینو اسیدونه دي، یو مثلا سیرین یو امینو اسید دی، تریونین بل امینو اسید دی. دغه امینو اسید چې ادا چې امینو اسید څه شی دی، دا موږ په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې د پروټینونو په برخه کې په هغې باندې بحث لرو. سیرین او تریونین دا امینو اسیدونه دي. کله چې دوی امینو اسیدونه یو له بله سره یو ځای کېږي، بالاخره د هغې څخه پیپټاید او پولی پیپټاید او بالاخره پروټین ورڅخه جوړیږي. یعنی د پروټین په جوړښت کې د هغې جوړښتیز واحد امینو اسیدونه دي، او سیرین او تریونین د هغې له ډلې څخه دي. سیرین او تریونین چې په کومو پروټینونو کې موجود وي، دوی په خپل جوړښت کې د اکسیجن اټوم لري. دلته موږ تاسې وینو دا یا تریونین یا سیرین تقریبا جوړښت په یو اندازه باندې دی، یا دلته هم د اکسیجن اټوم دی. نو اولیګو ساکرایډونه چې له هغه پروټینونو سره یو ځای کېږي، کوم پروټینونه چې د سیرین او تریونین امینو اسید لري، دلته یوه د همدغه اکسیجن د موجودیت له امله، یا دغه اکسیجن چې د سیرین او تریونین امینو اسید په جوړښت کې موجود دی، او دا تریونین او د سیرین امینو اسید د ټول پروټین په جوړښت کې دی. مثلا دغه ټول یو پروټین دی، چیرې موږ دا په نظر کې ونیسو، سمه ده. دا پروټین له امینو اسیدونو څخه جوړ دی، او د امینو اسیدونو له ډلې سیرین او تریونین په دې کې موجود دی. سیرین او تریونین هر یو په خپل جوړښت کې اکسیجن لري، او دغه د اکسیجن اټوم د اولیګو ساکرایډ سره ګلایکوزیډیکه رابطه جوړوي. دغه مثلا د کاربوهایډریټ معنا ورکوي، دغه درې دانې جوړښتونه، او دغه د اکسیجن په واسطه باندې د کاربوهایډریټ یا د اولیګو ساکرایډ سره یو ځای کېږي. په دغه شکل باندې کولی شي چې اولیګو ساکرایډونه د پروټینونو سره یو ځای شي. په ځینې حالاتو کې همدغه اولیګو ساکرایډونه یوه نایتروجني ګلایکوزیډیکه رابطه جوړوي. یعنی یو تعداد مثلا همدغه یو پروټین موږ تاسو په نظر کې نیسو، بیا هم وایو چې دغه پروټین د امینو اسیدونو څخه جوړ شوی دی، او اسپاراجین یو امینو اسید دی. اسپاراجین په خپل جوړښت کې نایتروجن لري. چیرې دغلته موږ جوړښت په نظر کې ونیسو، په دغه موقعیت کې د نایتروجن اټوم موجود دی، او هغه اولیګو ساکرایډونه چې هغه له دغه پروټین سره چې اسپاراجین لري، د هغې سره یو ځای کېږي، او بالاخره د نایتروجن په واسطه باندې یوه ګلایکوزیډیکه رابطه، یعنې همغه رابطه چې په منځ کې نایتروجن دی او ګلوکوز البته وښي اولیګو ساکرایډ،
هغه د همدغه نایتروجن سره کوولنټي رابطه جوړوي او دغه کوولنټي رابطه د دې لامل کیږي چې په ټوله کې کاربوهایډریټ یا اولیګوساکراید له پروټین سره یوځای شي. مثلا دا یو پروټین دی، دلته ورسره اولیګوساکراید یوځای شوی، دا د اولیګوساکراید معنا ده، دا هم اولیګوساکراید ده. په ځینې حالاتو کې د اکسیجني رابطې په واسطه باندې او په ځینې حالاتو کې د نایتروجني رابطې په واسطه باندې د هغې سره یوځای کیږي او بالاخره د همدغه پروټینونو سره یوځای کیږي او د هغې دنده مشخصه کوي. مختلفې دندې مخته وړي چې یوه له مهمو دندو یې دا ده چې هغه اولیګوساکرایډونه البته چې د دغه پروټینونو سره یا هغه پروټینونه چې د حجروي غشا کې موجود دي یا هغه پروټینونه چې انټي باډي له هغې څخه تشکیل شوي ده یا هغه پروټینونه چې له هغې څخه د وینې د لخته کېدو فکټورونه جوړ شوي دي یا هغه هورمونونه چې پیپټایډي جوړښت لري یا امینو اسیډونو څخه تشکیل شوی دی، له دې سره چې کله یوځای کېږي دغه پروټینونو ته یوه ځانګړې معلومات ورکوي. یعنې دغه اولیګوساکرایډونه چې دغه پروټینونو سره یوځای دي دا خپله دغه د کاربوهایډریټونو جوړښت د اولیګوساکراید جوړښت دغه پروټین ته دغه ریسپټر ته هر پروټین چې دی هغه ته ځینې معلومات ورکوي، یعنې دغه یو معلوماتي بڼه ځان ته نیسي. همدغه کاربوهایډریټ موږ ویلی شو چې دا د معلوماتو نه ډک دی. کله چې دغه د اولیګوساکراید برخه د پروټین سره یوځای وي دغه پروټین یو څه معلومات دي، موږ معلومات له همدغه ځای څخه اخلو چې دغه اولیګوساکراید خپله پروټین معلوموي موږ او تاسې ته. یو له هغې څخه دا دی چې مالیکولر په شکل باندې دا موخه ګرځي. مثلا یو تعداد پروټینونه دي چې هغه په خپل سطحه باندې اولیګوساکرایډونه لري په ځانګړي ډول په باکتریاوو کې چې کله د باکتریاوو په مقابل کې انټي باډي جوړیږي هغه چې پیژندل کیږي یوازې هماغه اولیګوساکرایډونه یا کاربوهایډریټونه دي چې د باکتریاوو کې هغه پروټینونه چې د هغوی په حجروي غشا او حجروي دیوال کې موجود دي د هغوی په سطحه باندې اولیګوساکرایډونه دي او همدغه اولیګوساکرایډونه زموږ او تاسې دفاعي سیستم پیژني. چون ما درته وویل چې دا د معلوماتو په شکل باندې دی، له دې څخه معلومات اخلي دفاعي سیستم او د هغې په مقابل کې انټي باډي جوړوي. نور پروټینونه د باکتریاو په جوړښت کې هغه یو رقم دی، یوازې فرق په دغه اولیګوساکرایډونه کې دی چې زموږ او تاسې عضویت معافیتي سیستم د هغې په مقابل کې انټي باډي جوړوي. یعنې په مالیکولي شکل باندې کیدلی شي همدغه اولیګوساکرایډونه هدف وګرځي چون دا معلوم دي مشخص دي په ټولو حجرو کې. همدارنګه همدغه اولیګوساکرایډونه چې د حجرو په سطحه باندې موجود دي، مثلا دلته موږ او تاسو وینو چې اولیګوساکراید دی د حجرې په سطحه باندې موجود دی، یا دلته اولیګوساکراید دی چې د حجرې په سطحه باندې موجود دی، یا دا اولیګوساکرایډونه یا دا اولیګوساکرایډونه یا نور مختلف اولیګوساکرایډونه چې دغه پروټینونه چې د حجروي غشا کې موجود دي د دوی سره یوځای دي او موقعیت د حجرې په سطحه باندې دی. همدغه اولیګوساکرایډونه موږ ته د قوت راکوي، البته حجرو ته دا قوت ورکوي چې یوه حجره بله حجره پیژني. په داخل د عضویت کې حجرې یو بل چې کله پیژندل کېږي مختلفو انساجو کې هلته هم همدغه اولیګوساکرایډونه مهمه ونډه لري، په دې کې اولیګوساکرایډونه برخه اخلي. البته بیا هم وایي اولیګوساکرایډونه که چیرې له 3 تر 10 مونوساکرایډونه یو له بله سره یوځای شي له هغې څخه اولیګوساکراید جوړیږي او اولیګوساکرایډونه ډیری زموږ ستاسو په عضویت کې په هضم باندې نه رسیږي چې موږ وایو دا خوراکي ارزښت لري. نه، خوراکي ارزښت نه لري، ولې په نورو برخو کې مثلا د دفاعي سیستم لپاره، د پروټین د پیژندنې لپاره، د حجرو د پیژندلو لپاره په مختلفو برخو کې اولیګوساکرایډونه خپله دنده مخته وړي او په دې شکل باندې په عضویت کې موجود دي او له هغې څخه ګټه اخیستل کېږي. په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې به انشاءالله موږ او تاسې د پولیساکرایډونو په اړه وغږیږو، دا چې پولیساکراید څه شی دی، جوړښت یې څه شی دی، کوم ډولونه لري، په هغې باندې په مختصر شکل باندې انشاءالله په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې بحث لرو. مننه.